دا مطلب کولی شي چې په دې نه د لوبو استفاده هم کور کې ماشومانو کې که نه داسې لغړې بل به سب کوم درته هغه پرېږده دغه به وایم که نه چې دانه 20 روپۍ را درومه ښه مسلمان وای دا راځه وبخه خفه نه شي نو بعضو واسه کېږي او دلته بیا ډېر وخت هم نه کېږي که نه ځکه هغه بیا لکه دا چې اوس 2 ورځې ساتل کېږي هغه نه ساتل کېږي او دا خو نه ساتل کېږي تا خبر دا ساتل کېږي او هغه چې راشي انت هغه نه راځي داسې پورې غونډ خراب شوي سره هغه دی بله لړۍ بل به دا په خاندان کې باټینګرو ته لږ ورنږدې که څنګه راځه راتاو شئ 3 ګیلاسه په 10 روپۍ باندې خسته شربت بهترین شربت یو ګیلاس ښه وبخه ښه د مڼې یو ګیلاس په 10 روپۍ 10 روپۍ درېو کې یو فری راځئ 10 روپۍ چې تاسو بینکو والا خو راځه صحیح ده جیب مارچپ به وو صحیح ده راشه مارچپ وخه راځه وګوره کومه دي بلا بټوا خلاص کا راووتلې تا نه سره یخني به یو واورې به یو بارانونه به یو که خیر سره صندلۍ به یو هغه تور شی نه به چې خلک یې دغه کېږدي بخار وي که څه نومه هغه عزیز ارمان دی را یاد کړو ټلیفون کې چې ورته ویلې څه ورته ویلې چې دې تور شی نو سره یو درنو لیدونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو په دې هیله چې تاسې ټول خواږه او درانه او معزز به راته روغ او جوړ یاستئ او د ژوند په ټولو چارو به برلاس یاست جزاک الله خیرا جزاک الله خیرا میک میخه نو لیدونکو مننه خوشحاله اوسئ چې موږ ګورئ او موږ څارئ او موږ ته وخت راکوئ تاسو ته بهتره معلومه ده چې اوړی ختم دی نور له خیره سره کډې بار دي او ژمی را روان دی کډې را بار کړي دي او دلته به کابل کې پوخ اړئ او له خیره سره یخني به یو واورې به یو بارانونه به یو که خیر سره صندلۍ به یو هغه تور شی نه به چې خلک یې دغه کېږدي بخار وي که څه نومه دي هغه عزیز ارمان دی را یاد کړو ټلیفون کې چې ورته ویلې څه ورته ویلې چې دې تور شی نو سره یو داسې ورته نه زغالي څنګ دی که څنګ زغال دی نو ابی نو ډېره مننه لیدونکو موږ ما مخلص او مجاهد ارمان راوتلي وو مرکز کابل ته او دغه ځای به کوم ځای پل خشتي دی که پل محمود خان دلته به ستاسو دپاره یو ربان ویلاګ سب کو د دې ځای حالات به په تاسو وګورو دلته ډېر ښایسته شیونه دي نه هغه چولي دي الوګان دي سمبوسي دي کدوانو زړي دي پسې هندواڼو زړي دي هلته بیا راډیوګانې دي همداسې چارجر او مڼې شربت او پسې جورابې او غواګۍ ولاړه ده بیا همداسې ورزال ته زرنج ولاړ دی همداسې مخکې ځو دا ټول ساحه په تاسې باندې ګورو مسافرو ورونو د دې نه خوند واخلئ هغه وطنۍ مینه دلته خړو بګړه کېدی شي دلته دا تور پې دلته راشه ولې 100 روپۍ دی دا په څو جوړامت په څو پورې کولی شي بس ما ته راځي انشاءالله ښه دی ښه دی انشاءالله شمارې سره ښه دی خو مړه دا خړ دی دا یې دی لکه خاورې نه په 100 100 روپۍ کېږي نو ولې 100 روپۍ دی والا وسم نشته نه تاوان خو مه راکوه بټوه کې 10 روپۍ دي بس خلاص نور نشته زه ډېره مننه کور یو نصیحت درته کړم ښه 5 وخته مونځ کړه ذکر و اذکار کړه او د مشر عزت کړه په کشر شفقت کړه او بد چاته مه رسوه انشاءالله ژوند به دې روښانه او همت کړه مبارزه کړه ځان ورځه الله د مل شه چای څکي څکه ښه چای ډېر ښه شی دی ښه موږ هم څکو ډېره مننه کور وده نه ما که ویلی وې چې څکو یا ما ورته ویل چې څکه چای ډېر ښه شی دی موږ هم څکو کور کې وڅکه نو ایندا ګوته لرې شه دا یې درنه خوري ما ګوره چل کې نه ودرګه دې شو نو دې شوپۍ کومه دي موږ سره 10 روپۍ چې تاسو بینکو والا خو راځه صحیح ده جیب مارچپ به وو صحیح ده راشه مارچپ وخه راځه وګوره کومه دي بلا بټوا خلاص کا راووتلې تا نه ایندا جیب کې دا و بس کنه دا خو پرې ډېره مننه کور ودان خوشحال دا څه شی دی دا لوړونه جوړېږي دا خلک خوري بلا وایي وو دا خلک خوري او زه صحیح ده نو بس ښه ژوند همت کوه دا څه شی دی دا ممپلي زړي مړه کدوانو زړي م راوړي خلک دغه کوی تیربازه دا ممپلي دي که دا د کدوانو زړي دي او که نه نو یو ځای نور راوتلي دا څه دا چارک 100 روپۍ دی دا چارک 100 روپۍ دی
خدای په امان. خیر راځه. بس ته کدو راشه په دې شوبې درکړي. دا وګورئ زمونږ او ستاسې په وطن کې نه دی اوس چې دغه ساعت اخلې که نه دا په 100 او 1.5 ډالر او دلته چې دا څو روپۍ دی استاده نو څنګه ورته ناست دی چکاري چکر پارک کې و دلته مه راځه هو که نو دا ساعتونه یعنې بهترین ساعتونه دي ډېره په ارزان قیمت باندې ترلاسه کېږي کولی شي چې په لاس یې کړې او بس وګرځې را وګرځې او بس چکرې مکرې ووایي نو لیدونکو راځئ را سره دا وګوره ماڼۍ زړې ماڼۍ زړې ماڼۍ دي دا زړې وګوره دا زمونږ او ستاسې د وخت لږې خبرې تم کړه که نه ما د وخت شي درکړي. ښه واخله دا پورې ما سلام نه دی اچولی. ها ګونګټ واخله دا چې دی ایښی و دا څه شی دی دا ګونګټ دا کېدلی دی درنو لیدونکو بیا هم ستړي مه مړه منځ شئ. کې څوک سلامونه نه چې بس ورته وایي چې دا سلام ماڼۍ دي علیکم. او د دې نه بالکل. شربت جوړېږي او بیا 10 روپۍ ګیلاس بس ټوله دې خلاصه کړله نو راځه هغه ته ورکړه. دا لږه واسطه که څه شی کې یو غږ پکې کوم غږ دی راشه یو غږ کوم خرابۍ یې درته خرابۍ یې درته راځه راتاو شئ 3 ګیلاسه په 10 روپۍ مڼې خسته شربت بهترین شربت یو ګیلاس ښه وبخه ښه د مڼې یو ګیلاس په 10 روپۍ 10 روپۍ درېو کې یو فری راځئ ته خو موږ لږ پرېږده که نه مړه ځان شامودین کړې خسته مڼې دي زړې مڼې دي زموږ او ستاسې وطني تولید دی وطني حاصل دی راتاو شئ 10 روپۍ ګیلاس د ګرمۍ نه بس خلاص او د مخلص په اوږه ناست ډېره مننه ټول مودان دا ډېر لیټ که ګوره دې کې ته ویلي دي چې دوه فري دي که یو هله هغه باټینګر پټینګر کومه دي غوړ پړه کوي دا املوک دي املوک سره املوک دي سره املوک دي باټینګر دی نه سره املوک دي زراعتي باټینګر دا چارک 100 روپۍ دی زراعتي پټینګر دي ها چارک 90 روپۍ او دا اول که جوران مکې خو نه کور او دا کوم ځای نه راځي کابل کې هم دا شی نه کوي او نو باټینګر غوندې دي باټینګر ترورځای وي ځای تاګاو نه راځي کونړ نه راځي زمونږ خیوه کې هم ډېر کېږي دا ټیپ ټاپ ټول باټینګر اوس خلک د پاکستان مال بند کړی د خپل وطن مال له اوس خپل وطن ګل وطن خپل وطن. د خپل وطن خاورې هم خوږې دي شکر دا وواله خو چې وایو د ارزانه مې بس زموږ تاسو هغه څوک چې پیسې نه لري هغه هم اخیستی شي د پاکستان مال چې راشي بیا هغه نو د بعضو وسه او کېږي دلته بیا ډېر وخت هم نه کېږي که نه ځکه هغه بیا لکه دا چې اوس 2 ورځې ساتل کېږي هغه نه ساتل کېږي او دا خو نه ساتل کېږي تا خبر دا ساتل کېږي او هغه چې راشي انت هغه نه راځي دلته پورې غونډ خراب شوي وي سره هغه دی بله لړۍ هم ها بل دا دا په خاندان کې باټینګرو ته لږ ورنږدې که څنګه خاندان کې به به پوښتنه وکړه که نه ورته څه دا باټینګر څنګه یو رقم دی باټینګر هم همداسې دي باټینګر تا چشته وایي باټینګر نه دی هغه رومیان ته رومیان ښې نه باټینګر رومیان شي رومیان باټینګر باټینګر ورته وایي موږ هغه باټینګر بعضې خلک چې راشي د دا چې 90 روپۍ چاره چارک 90 روپۍ هو لس روپۍ دانه 10 روپۍ دانه 10 روپۍ یاره بهترین شی دی دا خو رنګ یې باټینګرو غوندې دی مړه راځه نو راځه راځه خلک مه پاته به راځه که اخلي واخله که نه اخلي نو کیسې مه جوړوه دا وګوره زرنج ته وګوره دا څه شی دی دا زرنج دی که دا د چا دی دا زما ګوره دا زرنج دی درنو لیدونکو او دغه کلچ دی په غالب ګمان مې او دا څه شی دی او دا کومک ګیر دی که نه چې کله سامان ډېر خلک پوهېږي دا ریورس ګیر دی کله چې ریوس او کومک کې څه فرق دی ریوس هم کومک دی او دا هم کومک دی او دلته بیا شاته باډۍ کې دی که بوس وړي او که مالوچ وړي که دغه وړي بس دلته به یې واچي او بس دی به خلاص او نور له صاحبه مهربانه دلته دغه شیونه دي که نه زرنج بیچاره ځان له ولاړ دی نو چې اوس یو سپیشل پیدا شي او پکې وایي چې راځه ایندا ورخو ایندا درنو لیدونکو یې
دغه شیونه وګورئ تاسې دا څه شی دی استاده دا مار دی مصنوعي مار دی دا وګوره ژبه ده نو ولې به مه خورې تشي کې او دا وګورئ ته څنګه یې جوړ موړ جوړ تکړه کوم ځي بیتونه وخت دا ولې چغې راوهلې تخم یار کنه یار یارې منډه لا ازار د موتان څخه خبره املک نه انرژي به تر انرژي باندې چې زمون مولا د سینو خورو زمون مولا د سینو پازاب کړه کوم مولا هغه وريجي د په خور یار کوم یو کیمرې د مخه نه کې کامیره مخ کې راکړه دا هغه ته دی د سوستا اشنا کارخانه بستره یار او خبر یار اوریجو والا اوکے کوم بل یار څنګه یې ها غنښته دی خد څنګه یې الحمدلله جوړي شکر په خیر چیس کی مونږ ته څه شي تاک نزيده صحیح. صحیح ده زه چې زو راځه عملي په دراوړې یو چاره کنه راځه کنه نه دلته راوړه نه مراوړه دلته راشه هغه مونږ ته محسوس دی او بالکل خلکو نه ځان د کوم ځای؟ چې دا ارته د چګور کنه غمونه دي زیات کوم ځای؟ اته کې ټقال ډېری مزه کوي په سو کې وخت نه دی لا بس الله دې کوم وخت ځای؟ د ساز باق ښکاری وي ځکه دا تاسو سپرینګ ورته یاد دنیا خلک په آداب کړه چا غو نه ډیره مننه کور ودان الله دې ژوندی لر دعا کوه مونږ او دس کوه خدمت کوي ان شاء الله سلام سلامت دا استاد په جوړی او کدا خرڅ غدي دا په څو دی استاده 3.5 ولا دا بهترین وتوان دي 3.5 څومره خسته وتوان دي او څومره خسته ارزانه دي چټي به خلک نه اخلي نو استاده اخلي لویه بالا راغله مخکې ودرې السلام علیکم موبایل دی او دا اوریجنال دی اوریجنال دی راوړه یو څه کړ دوه ودا ولا دا رند دې برابر کړ ته وای څه دې کړ په نه دا اوس اوریجنال دی استاد او اصلي کړو نو ولې ارزانه دي ساده دي ساده دي تراړ زغه غږ درته سب کما کنه تاسو دا بل به سب کم درته هغه پرېږده څنګه غږ دغه به وایم کنه چې دانه 60 روپۍ را درومای نه ما سلام ښه وای نه مسلمان وای دا کی راځه وبخه خفه نه شي نو کیمرا ته لګېدلی فکر ته پامي دا څه دی دا پتنوسونه دي لکه دا 2 روپۍ دی دانه دا چې یو پتنوس دی نه ولې چې آی پی ډی د خلک ډوډۍ دی ریته وباسي څه شین دی ګوره دا 2 روپۍ دی ابي وړ یو رقم دي کنه بیل بیل دي سره مړ دا سم پتنوس دی دا آی پی دی دا سوجي بي سره او هغه لري دا څنګه دی وای فای لري او قیمت یې څو دی دی له به یو کڅوړم ګنډې نو بیا کور کې ولي دا همداسې نشي ګرځولی دا دې څه شي د خپل ګرځانه ارزان راځه مړه ګرځانه کی کنه راځه ارزانه کړي دا کاغذ تشناب دی درنو قدرمندو لیدونکو مینوالو بهترین دا نمبر 1 او نمبر 1 کاغذ تشناب دی دا نو په هوټلونو کې اکثره دغه غټ خلک چې کوم دي کنه سیاستمداران او هغوی ډیرو کې دي کنه چې راشي او بس یوه مهربانه ډوډۍ وخوري او دی نه ټر راغوڅې که بس لاسونه په پاکه خله په پاکه کې دا ټیونو لپاره داسې نه ولې پرې کړي دا مطلب کولی شي چې په دې نه د لوبو استفاده هم کور کې ماشومانو کې که نه داسې لغړې دا څو ګټې لري خو ډېره مننه راځئ ځو ډېره مننه پاماني کوو نو بس دی چې روان درنو لیدونکو ډېره مننه لوی سړي شئ کور مو آباد خوشحاله او کامیاب اوسئ چې زموږ دغه بهترین ویلاګ چې تاسو ته موږ په کابل ښار کې ثبت کړی ولیده د نورو خپرونو د نورو ویلاګونو دپاره موږ وڅارئ السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته